ته به څه کوې تا سره زه څه وکړم داسې ګیره چې ته به غټ شې ووایه ورته تھینک یو تنها تا سره زه څه وکړم دا ښځه دې ډېر صفت کوي زه تا سره څه وکړم چې ته غټ شې بس که نور یې وکړم دا ګوره دا لوګي ولې شو وروستو دا دوره ډېر چې تا د ګیر خبره کوله لوګیا خو ځي نو سلنسر ګیر یو ګاډي له ورکړې خو لوګیا تا لکۍ وګوره خپل هغې ورغستې دي ته وګوره وروستو ما لکۍ مخکې لګېدلې ده خدای دې غر کنه که ما لکۍ وروسته څه شی تا ما ته ویلي چې تا ما لکۍ وروستو ده تھینک یو سو مچ 15,000 ورته پوره کوي زړګه 15,000 ورته پوره کوي مننه Thank you so much, Aviz. Thank you so much. Thank you so much. تنها play now. Thank you so much تنها سکور ته وګوره تنها 5000 پوره شو هلته تنها چې دا ګیم لوز نشي ملګرو شابه ای دې هغې سره دا ګیم راسن کوئ تنها لاس thank you Aviz thank you یا جهان مننه Thank you so much. Thank you تنها. Thank you Aviz. Thank you so much. یاره تا باندې خو بیا پنشمنټ راغی اوس خو به وروستو ځې مالته وروسته ورشه هله وروسته ورشه کیدای شي دا خلک در باندې بیا رحم وکړي ته وروسته ورشه که نه ته وروسته ورشه وروسته هغه خوند کوي ډېر تا ته ما زر پېرې ویلې چې ما سه ګفتار نشته نه ته وروسته ګوره ته ګوره اوس په کیناسي زه تا په عذابوم نه زه تا نه د کټ نه وباسمه thank you so much Aviz. Thank you so much بارمجان په خپله توسته وخاتو پاس ناستی شکیله زما خبره اوره زه تا په عذابوم نه زه تا نه د ګاډي نه وباسمه نه تا ګی لرې ګاډي کې او نه څه وروسته ورشه خپې به راکه بس خدای دې خیر که خپې څنګه به راکم خو به راکولو کار وړې اوس را باندې ګټې وډې وټ څنګه پیچې ته به راکم ښه په چوټو خپو کښېنه ځه وروسته ورشه په چوټو خپې کښېنه ځه کښېنم په چوټو خپې کښېنم ځه ورګه دا ټول چې کې پیپر ورته لاندې ډبل ټاپ کوئ په ګازار ظلم ساتلي ګلونه منګم پې وټټول شابه چټې خپې کښېنه شابه زر کو خدای دې غر که صبر وکړه موبایل مې دواړه موبایلونه ایښي دي په چوټو خپو کښېنه سم مرګرو ډبل یې کوي اوس ډبل کوي مرګرو ډبل یې کوي کارم ډبل یې کوي زړګه ډبل مرګرو ډبل یې کوي اوس مرګرو کس ناست دی په چوټو خپو مرګرو ډبل یې کوي چې شی ډبل کا خو دا ولې ته داسې چیلې په شانتې ولې ښکارې ما ته چې داسې په چوټو خپو ناست دی زه تاره چیلې جوړوم چې دا کم څه را باندې کوې دقه به بیا کویم ګورې زه خو په ګاډي کې نیم ناسته بس زه ناست یم چې دا څه را باندې کوې بیا به داسې تم کښېنې تا سره اوس ګاډي کې اګۍ هم نشته که نه زه څه وکړم تھینک یو سو مچ اګۍ پرېږده چې زه څه پرېشمنټ کوم مخه به کوې بیا سلام علیکم سلام الله به داسې راولي انشاءالله برګرو ډبل یې کوي برګرو ښه صحیح ډبل یې کوي دا ټول نه دی دا ټول به ستړي شي غم یې مه کوه دا ټول ډبل یې کوي اوس ورته په چټو پونه ډبل یې کوي ورته راځه بس دی راځه وشو زه پنشمنټ دی راځه مخې ته تاله دا چټو خپې د له خوند خو راکړو خو دې کې خو سمه چیلې لګې ته ما ته چیلې پکې کاره کېدم چیلې سمه چیلې پکې اوه خدایا thank you so much thank you so much ایتا تنها thank you so much مرګرو شیر thank you عاشق thank you Mr. خان thank you ټولو ډېره ډېره مننه ډبل ټاپ وکړئ مرګرو
مرګرو مننه زه دلته چې څوک ګفټینګ کوي زړګو فالو کوئ مړ تا د لکۍ دومره اور ولې اخلي چې لوګي پکې راځي ما دا اوس مې خولې نه ګټې واډې اورې کم اصلي هلکې خبرې مه کوه ګوره کم اصله ووایي اوس به درته داسې څه ووایم په پنشمنټ کې چې بیا به ستومانه یې کوې به یې نه خو بیا به یې کوې تا دا وروسته هم نه تلې خو لاړې بیا یې د باندې کومه نو ډېر د باندې بیا کومه نو څه زر کسان ناست یې ډبل ټایپ کوئ که نه ګوتې م شلې مشه ډبل ټایپ کوئ ګپ ته ناست یې نو ډبل ټایپ هم کوئ که نه بله ورځ چا مړ کړی وم د خلکو دومره فریادونه کول تا بلګنې نورې ولایستلی دا ته چا مړ کړی وې دا چا دیته کړی وې چا مړ کړی وم مړی په ګاډي اور چېرته اخیستی و زه پکې رایاد کړی مې دیته کړی پکې دا ولې خلک تا دیته کوي الله thank you so much تنها thank you so much مننه کوم مرګرو چلته 5000 پوره نشي ښه پوره به شي مړه مشکل نشته څوک به پکې راځي زر کسان ناست یې ډبل ټایپ کوي ما ته د لپسټک یې به رالیږي ما ته ډبل ټایپ رالیږي شابه یا مرګرو شابه ډبل ټایپ رالیږي ډبل ټایپ کوي مليون پورا کوي شابه مليون خو ډبل ټایپ پورا کوي لایف شیر الله ته د مليون ډبل ټایپ غواړې مليون پورا شو خدای دې خر کا په نیمه غنټه کې مليون پورا شو دا څه وایي مرګرو ډبل ټایپ کوي ما ته مليون پورا کړه مليون څنګه ښکاري ما ته لږ ښایي یاره ای دا ګازر یوازې مه رالیږه دې سره ګیم رالیږه ښه نیمه غنټه کې نیمه غنټه هم نه راشوې قسم دی که نیمه غنټه هم پوره شوي ایم ډي ویلکم ایم ډي 5000 باندې پنشمنټ دی ایم ډي ډبل ټایپ ما ته ډېر کېږي خو ګفټر راسه نشته مننه مرګرو ایم ډي I need to give him punishment دا کوینونه ضایع نه کوي 3000 نور اور پنشمنټ کېږي په ده باندې شابه مرګرو 5000 باندې ته وګټئ درګه ای چاته لاړه او چاته څه برم جارا بخرابیږي برم جارا کروڑا کا تنگ دنده کا تنگ برم جارا کوترا شوشه بس ته خیر دی که نه زه اټس اوکې مرګرو مننه ډېره مننه مرګرو ما ته پته آخري کې به دوی جافله کوي بارم جانه کاټه چیلم راواله چې کاشتې ته لاړ شو بس یو ته یو زه یم هله زر کسان ناست دي هغې کې ما دا ګیم لوز کړو ډېر د شرم خبره ده مننه بارم جان ډېر د شرم خبره ده خو چې یو کس یو چې سم تکړه ما قصې کېنه لکه زه دې کېنولی وم دا خو ته مانه انتقام اخلي دا خو داسې خبره شوه چې ته مانه بدله اخلي راځه بل میچ لګوه ورته پنشمنټ علمه بدله ده نه علمه کېنه زه تا ته پته ده زه دوره پنشمنټ کوم ما تا ګیم ما ته کړې دا ما تا ته دومره نه دي ویلي چې زه دومره کوم ګوره تا سره اګۍ نه وه په ګاډي کې یا لکه تا سره په ګاډي کې اګۍ نه وه صحیح ده که نه اګۍ په شا کوله اګۍ هغه ما کینسل ما سره وه او ما تا راپسر زه د راپاتمیزه درې راکړه دوه نور دا بدتمیزه نه ده جنیله یو دا جنیله بدتمیزه نه شوه چې داسې کېنم زه 1000 کسان یې ډبل ټایپ وکړي دې کې څه کاري په بوکرۍ کې کېنه خو دقه څه کېنه چې راځه دې څنګه کېنولی یاره دوه نور ووایه که نه شکیله دوه نور ما خو داسې نه کوم اچولی نه همدقه وکړه دوه نور پنشمنټ ووایه شکیله داسې مه وایه دوه ووایم چې کمې تا ویلې نو اوس دې ګوره تختې ما ته پته ده یاره ګوره شکیله ته په ټرک کې ناست تا سره داسې پنشمنټ نه زه داسې ورکومه چې تا ته اسانې په ټرک کې ته کولی شي زه خو دلته په کرسۍ ناسته یم ته ما ته دلته پنشمنټ ووایه ځان ته په دې سر ماته که ځه هګۍ په سر ماته کم ښه درېم ووایه زه درېم یو بل راکړه دا دویم شو درېم یو بل راکړه یو بالټي اوبو کې ځان له سر ډوب کړه تا ته ما وویل چې کله د بیبي وار او کله د دادا وار سمه ده زه درته هګۍ ماتوم زه نو پرابلم ځکه چې نه زه پیله کولی شم زه پیله ځکه نه کومه چې زه پوره ځان نه ښیم ښه او درېیم چې دی په بالټي اوبه نو بالټي اوبه زه نشم زه هګۍ راړم زه یو هګۍ راړم تا له په سر ماتوم اوکې ویټ وکړه ستا هګۍ راړم ماتوم ښه ستا هګۍ په سر ماتوم ستا هګۍ په سر ماتوم زما هګۍ مه ماتوه دغه چرګې هګۍ ماتې کړه زه په هغو باندې هغې نه ځان
سم دلندې کاڼي جوړ شوي. وعلیکم سلام. نو پې مې کوه نه مړه بله ورځ شرموله مې د خدای بنده یو هلک اوسه ډویټ کړی و هغه ویډیو سه هلک یې کېنولی او خښته کې شلېدلی او هګۍ یې زنګېدلې ویل هګۍ او ده ورته لاندې هګۍ جوړه کړې وه. ډبل یې کوي کار کړی یم ډبل یې کوي ډبل زړګه مننه ډبل 100 ډبل ډبل یې کوي ډبل 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 یو ګل نه دوه زړونه پکې ولې ډایرکټ ډبل دی مننه ډبل 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 دوه زړونه پکې ولې زړګا ډبل دلته چې څوک ګفټینګ کوي زړګو ټولې پالو کوي دا بارام جان د سمړه پالو کوي پالو هم کوي یو څو ویډیوونه پسې وکړي د آی ډي سکوټه ولاړه ده یو کال یې وشوم دغه آی ډي ده والله دومره منه وه سړی را چې وړ دنیا کې خور د آی ډي مخکې نه ځي. وعلیکم سلام ټولو ته سلام منن. بیا ما ته خلک وایي ته ځای تی کوې زمونږ هګۍ خلکو ته ښه یو وردراږي وه وردراږي وه څه هګۍ درته در خلاصه کړمه. Thank you MD. سارے ماتا کا ګوره شکیله thank you اویس هګۍ ته لرې نه په ټرک کې او دا پنشمنټ زه کومه خو ګورو به ولا حول ولا قوة الا بالله ستا دواړه پنشمنټ ما کینسل کړې چې تا ماته کمې ویلې وي. thank you MD. کینسل شي ښه ګوره ښه ما دومره ښه کوی شم که هګۍ ته دې ګوره ما ته هګۍ ماته وه هګۍ ته دې ګوره هګۍ ته دې ګوره ښه مننه. سلام علیکم سلام ټولو ته سلام. دلته د الله بندګانو 3000 کسانو ته د الله شیر کوي د ډبل ټیپ وکړئ میرا ته ملګرو ډبل ټیپ وکړئ دا شی وکټئ د الله بندګانو 3000 کسانو ته تلک خونې اتئ چې 2000 کسان ډبل ټیپ وکړو ته به ډبل ټیپ باندې 10000 پوره کوو 15000 ته به ډبل ټیپ پوره کوو چې 2000 کسان پکې ډبل ټیپ وکړئ تاسو ډبل ټیپ هم استعمال کړئ. thank you تنها زما لاسې مې ویښته وینځلو ښه ده هګۍ دې هم پرې هله پرې ولګوله څه مې وکړل که هګۍ مې دله ته ولګول ته ورېږه زه دا یو کس چیک کړم چې دا څوک دی مشکل نشته هېڅ مشکل نشته کم سړی دلته ګفټینګ کوي زړګا ډارې کې پالو کوئ پوره کوئ یې ورته 3000 کسان 3.5 ته غلاظ ورکوئ لکه د باز ډبل ټیپ وکړئ ملګرو شابه ډارې کې مریو طریقه وایي. سلام علیکم سلام صبر وکړئ ملګرو ګیم ته وګورئ ډبل ټیپ وکړئ چې ډبل ټیپ د نیمې ګنټې نه خطا نه کوي ملګرو نیمه ګنټه یې اوس په تقریبا